د پاکستان نوی لومړی وزیر محمد شهباز شریف وپیژنئ. څوک دی، څنګه تر دې ځایه ورسېده؟ درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. د هر څه لپاره ویډیو وګورئ او د سوله افغان د چینل سبسکرایب تڼۍ هم کېکاږئ. شهباز شریف د پاکستان له جوړېدو نږدې 4 کاله وروسته 1951 زیږدیز کال د پاکستان پنجاب ایالت یوه کشمیري کورنۍ کې زیږېدلی و. دی اوس 70 کلن دی. پلار یې محمد شریف نومیده. سوداګر او سیمه کې یو شتمن کس و. محمد شریف د سوداګرۍ او صنعتي کارونو لپاره له کشمیر پنجاب ته کډوال شوی و. 4 ودونه یې کړي. لومړۍ میرمن یې د کاکا لور بیګم نصرت شریف، دویمه میرمن یې نرګس خوسا، دریمه میرمن یې علیه هني او 4مه میرمن یې تهمینه دورانی نومیږي. محمد شهباز شریف د پاکستان د پخواني لومړي وزیر نواز شریف ورور دی. د 4 اولادونه لري. د اولادونو له منځه یې حمزه نومې سیاست کې فعال دی او د عمران خان حکومت پر مهال یې پنجاب کې د اپوزیسیون مشري کوله. نوموړی مسلمان او سنی مذهبه دی. شهباز شریف د ښوونځي دورې له زده کړو وروسته لومړي زده کړې د ټولنیزو علومو یا آرټ په برخه کې د پاکستان لاهور ښار په دولتي پوهنتون کې بشپړې کړې دي. د زده کړو له بشپړتیا وروسته شهباز شریف خپلې کورنۍ سوداګرۍ ته مخه کړه او په 1915 کال د پنجاب ایالت د سوداګرۍ او صنعت خونې مشر وټاکل شو. نوموړی د بهرنیو ژبو زده کړه کې لیوالتیا لري. اردو، انګلیسي، پښتو، عربي، جرمني، فرانسوي، سندي او پنجابي ژبې یې زده دي. 1988 کال کې د پنجاب ایالت جرګې ته نماینده او بریالی شو. 1990 کال کې له پنجاب ایالت څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ یا ولسي جرګې ته بریالی وکیل شو. 1990 زیږدیز کال کې د ټاکنو له لارې د پنجاب ایالتي حکومت لومړی وزیر وټاکل شو. نوموړی تر 2014 زیږدیز کاله پورې 3 ځله د پاکستان پنجاب ایالت لومړی وزیر ټاکل شوی دی. 2013 کال کې پاکستان عمومي ټاکنې ترسره شوې. دغه ټاکنو کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان انصاف غورځنګ ګوند بریالی شو او په مقابل کې اپوزیسیون منځته راغی. له 2013 تر 2022 کاله پورې شهباز شریف د عمران خان حکومت خلاف د اپوزیسیون مشري کوله. 2022 زیږدیز کال کې وروسته له هغې چې د پاکستان پارلمان یا قومي جرګې له عمران خان د باور رایه واخیسته او پارلمان شهباز شریف ته رایه ورکړه او د پاکستان لومړی وزیر وټاکه. د شهباز شریف ځینې ځانګړنې دا دي چې د له ډېر عمر لرونکی، بې حوصلې او غوسه کیدونکی دی. ډېرې داسې ویډیوګانې شتون لري چې نوموړی د خبرو پر مهال غوسه کیږي او حتی مایکونه له دریځ غورځوي. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا هم د شهباز شریف یعنی د پاکستان د نوي لومړي وزیر په اړه معلومات و چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د سوله افغان چینل نورې ویډیوګانې مه هیروئ. پخوانۍ ویډیوګانې هم یو ځل وګورئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.